درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. د یونما مشر طالب چارواکو سره پر اقتصادي او بشري ناورین خبرې کړي. دوستان ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل هم سره سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د ملګرو د سیاسي استازولۍ مشر دیپزا لاینز وایي ټول بنسټونه باید په دغه هیواد کې د اقتصادي ماتې د مخنیوي هڅه وکړي. یونما نن یکشنبه اکتوبر 23 یعنې لړم دوهمه ویلي چې اغلې لاینز تېره ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي او د بهرنیو او مالیې وزارتونو له سرپرستانو سره په دغه هیواد کې د پراخېدونکي اقتصاد او بشري ناورین په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر ټینګار کړی دی چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هڅه ترسره کړي. د یونما په اعلامیه کې په دې اړه راغلي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسول ته دوام ورکوي، خو د ملګرو ملتونو استازي ټینګار وکړ چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي. د بیان له مخې اغلې لاینز له لوړپوړو طالب چارواکو سره په دغه هیواد کې د بشري حقونو د اندېښمنو په اړه هم خبرې کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومتولۍ او د ښځو او نارینهو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو ساتنې ته اړتیا ده. طالبانو هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو استازي په دغه لیدنه کې طالب مشرانو ته له افغانانو سره بشري مرستو او د اقتصادي او بانکي ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د روانې اکتوبر میاشتې په 12 ویلي چې افغانستان د اقتصاد ماتېدو مخه باید ونیول شي. انتونیو ګوتریش د اکتوبر پر 11 د افغانستان په اړه وینا کې ویلي چې په افغانستان کې باید د اقتصادي کړکېچ مخه ونیول شي او له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرسته وشي. ښاغلي ګوتریش وویل د معلوماتو په اساس دغه ناورین د افغانستان پر نیمایي نفوس چې 18 میلیونه کېږي اغېزمن کړی دی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.